تراکه ماشاءالله ودرېږه. دا خو لوبیا ده، د هم وچه ډوډۍ، دا یو اوبه شوې، دا خو پېژنې چې خوله کې مو اوبه رانیسي، دا دغه او ودرېږه چې دغه کې څه شي دي، دا د خرما او دا خو وریجې هم څوې که نه. زما مخکې دغه خواړه ایښي دي، دغه زما تر مخ چې وینئ دا مکمل یو په افغانستان کې یو خوراک دی. که یو هوټل ته لاړ شئ ما ته قابلي راوړئ نو دغسې وریجې، لوبیا، لیمو دا به دلته کېدو. خرما خو دا پوهېږي چې خرما په څه وخت کې ورسره وي، خرما په روژه ماتي کې. زمونږ الحمدلله دغه چې تاسو وینئ یو بوتل اوبه ورسره دغه مکمل غذا، دغه چې په دې میز ایښي دي، تاسو باور کړئ په افغانستان کې یوازې داسې کورنۍ شته چې یوازې په دغه اندازه لوبیا یا فرض کړه په دغه اندازه ډوډۍ دا په کومو کورونو کې چې پیدا کېږي، دا وایي چې د دې کورونو اقتصاد تقریبا جوړ دی. پاتې شوه داسې خوراک چې هغه کې میوه هم وي، سبزي پکې وي او نور غذایي مواد پکې وي، اوبه پکې وي، دا خو ډېره لرې خبر ده. نو الحمدلله قمر بنسټ تاسو ته معلومات و چې په تېرو کلونو کې په روژه کې په زرهاو ورونو او خویندو ته موږ روژه ماتې ورکړې ده د هېواد په مختلفو ولایتو کې. الحمدلله ټیم په دې توافق وکړي چې سږ بیا د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې انشاءالله په زرهاو ورونو ته به موږ روژه ماتې تیارو. او تاسو فکر کوئ چې دا عادي خبره نه ده ورونو، د دې ډېر غټ ثواب دی. که چېرته زه یو رسول الله صلی حدیث دی که نه، زه نه وایم، که چېرته یو څوک یو روژهدار ته یو کجوره یو خرما ورکړي او هغه پرې روژه ماته کړي، ستا ثواب خو خپل دی، هغه روژهدار ته خپل ثواب رسېږي، ولې په همغه اندازه الله تا ته هم درکوي. څومره غټه خبره ده. او یو ورسره اطمینان و سکون هم شته. سږ کال بیا موږ غواړو چې لکه مخکې مې چې ول په ټولو ولایتونو کې روژه ماتي سیستم برابر کړو او انشاءالله دا ستاسو په مرسته مخته کېږي. موږ به د افغانستان مختلفو ولایتو ته ځو، څومره زیات ورونه چې په دې کې همکاري کوي یا مرسته کوي یا صدقه خپل رالیږي، نو دا ټول اکثر ولایتونه به موږ انشاءالله د پوښښ تر ساحې لاندې راولو. 200-300 ولایت ته په کتور باندې په همغه اندازه به انشاءالله موږ د خلکو ته روژه ماتي برابرو. دا اوس غواړئ بسم الله کا دغه وټساپ نمبر درته ښکاري، آنلاین مرستو لپاره لینکونه دي. پوهېږي چې روژه د برکتونو میاشت ده، د ثوابونو میاشت ده او د مغفرت میاشت ده او جنت ته د ورتګ میاشت ده. دا اوس د دغه ثواب څخه ځان مه محروموه، انشاءالله باوري یم چې اجر ډېر لوی دی. السلام علیکم ورحمة الله.